سل کاله یوازیتوب د هسپانوي ژبې ناول دی چې جبریل ګارسیا مارکې لیکلی او ژباړه او خلاصه یې صفیه حلیم کړې ده. پر هوسي ته د ښار د مشر په سترګه کتل کېده او نویو راتلونکو هم ورته درناوی کوو. د نویو ودانیو او د لارو کوڅو د جوړولو پر وخت به یې له ده پوښتنه کوله او د ده مشوره به یې منله. څو میاشتې وروسته د ترینا زوی وزیږېده چې هغې په خپله د پاللو نه ډډه وکړه او دا ماشوم یې اورسولا ته پرېښود. ماشوم ته د خپل ورک پلار آرګیډیو نوم ورکړل شو او د اورسولا د لور امرینتا سره یو ځای یې روزنه پیل شوه. د نورو ښارونو نه د راتلونکو په ډله کې یوه ګوجره ښځه هم د خپل ورور سره راغلی وه. دوی د بېخوبۍ په نامه له یوې وبانه راتښتېدلي وه. اورسلا هغې ګوجرې ته د ماشومانو د ساتنې کار وسپارل او په خپله د خوږو نه د رنګارنګو شیانو په جوړولو بوخته شوه. هغې به خوږو ته د ډول ډول ځناورو او څارویو شکل ورکوه او دا رنګین خواږه به یې پلورل چې زیات مشتریان یې ماشومان وه. ګوجرې ښځې به کله کله وړاندوینې کولې او یوه ورځ یې وویل یو نوی کس به دې کور ته راځي. اریلیانو ترې پوښتنه وکړه چې دا به څوک وي؟ نو ویې ویل چې خبره نه ده خو راتلونکي په لاره را روان و. د دې بله ورځ د څرمنو یو سوداګر د هوسي کور ته د 11 کالو یتیمه جنۍ راوستله چې ریبیکا نومېده. سوداګر د یو کس له خوا لیک هوسي ته ورکړ چې پکې د دې جنۍ په اړه لیکلي وه. دا د اورسلا د لرې خپلوانو نه وه چې مور پلار یې په وبا کې مړه شوي وه. هوسي نه یې هیله څرګنده کړې وه چې د خپلوي په درناوي ورته دا یتیمه ورولېږي او دا به د خپل اولاد په شان ساتي. د جنۍ سره یو د لرګي صندوق و چې پکې د ننه څو شیان وه. یوه زنګېدونکې څوکۍ او په یوې بوجۍ کې د دې د مور او پلار هډونه وه. هوسي او اورسولا نه پوهېدل چې ماشومې سره څه وکړي خو هغه یې هم تر خپلو وزرو لاندې ونیوله. ریبیکا به په زنګېدونکې څوکۍ کېناستل او خپله بټه ګوته به یې ژوله. هغې څو ورځې هیڅ ونه خوړل او ټولو سره ویره پیدا شوه چې د لوږې مړه نه شي. بیا ګوجرې معلومه کړه چې ریبیکا له دیوالونو خاوره او چونه څټي او په انګړ کې له ځمکې لمده خاوره خوري. اورسلا په دیوالونو مورچکي ولګول او په ځمکه یې خوشایي وشیندل خو ریبیکا منع نه شوه او پټه به شوه. کله به یې ځان په تشناب کې بند کړ او هلته به یې دیوالونه څټل. دا چې هرې خوا ته تله هډوکي بوجۍ به یې ځان پسې رخکه. په دې غږ ټول دومره نارامه شول چې یوه ورځ یې ترې دا بوجۍ په یو ګدام کې پټه کړه. اورسلا د هغې ماشومې لپاره یو پخوانی درمل تیار کړ. د نارنجو اوبه او رواش یې سره ګډ کړل چې ټوله شپه پرخې یا شبنم ته ایښي وه. سهار یې دا په زوره ریبیکا ته ورکړل او د څو ورځې په څښلو یې دا جوړه شوه. اوس به دې سمه ډوډۍ خوړله او د نورو ماشومانو په پرتله د اورسلا سره یې زیاته مینه کوله. لږ وخت وروسته په میکوینډو ښار کې هم د بېخوبۍ وبا ګډه شوه. خلکو به کری شپه ویښه تېروله خو په نتیجه کې دوی کارونو له زور ورکړی و او ټول به د خوب په وخت هم په کارونو بوخت وه. په پایله کې دوی دومره ډیر کار وکړ چې د څه کولو ورته نه و پاتې. هغه ټول خلک چې د میکوینډو نه نورو ځایونو ته ورتلل باید د لارو کوڅو نه تېرېدو پر وخت یو زنګ غږولی وی چې روغ خلک پرې خبر شوي وی. په ښارونو کې د تم کېدو پر وخت دوی ته د خوراک څښاک اجازه نه وه. که اوس په دې کې هیڅ شک نه و پاتې چې دا ناروغي ساري وه او له خولې یې یو بل ته کډه کوله. هلته د خواړو ټول توکي د بېخوبۍ په وبا ککړ وه. ګوجرې ښځې ویلي وو چې بېخوبي په خپله بد شی نه و خو د دې اغیزه به د انسان په دماغو کې او د هیرولو مرض به یې پیدا کوو. د هوسي په دې خبره باور نه راتلو خو څو ورځې وروسته د ده په لابراتوار کې یو شی په کار و او نوم یې ترې هیر شو. د شیانو نومونه به یې له یاده وتل تر څو چې د لاس په اشاره به یې ښودل. اریلیانو خپل کور کې د هر یو شي د پاسه په کاغذ د هغې نوم ولیکه. د هوسي دا کار خوښ شو او په ښار کې خلکو ته یې هم سپارښتنه وکړه چې داسې لیبلې جوړې کړي او په شیانو یې ونښلوي. د بېخوبۍ دا وبا د ښار په خلکو کې ویره پیدا کړه. خو یوه ورځ د هوسي بنجاره ملګری ملکیداس چې د مړینې خبر ترلاسه کړی و میکوینډو ته راغی. هوسي حیران و او خوشحاله هم. له دې پوښتنه وکړه چې څنګه بیا را ژوندی شو. ملکیداس ورته وویل په مړه حالت کې مې ځان ډیر یوازې احساساو. ملکیداس د راتلو سره د بېخوبۍ د علاج لپاره یو دارو جوړ کړ او دا وبا پای ته ورسېده. د یو نوی مشین هوسي ته ورښکاره کړ چې د لرګي په 3 پښو ایښودل شوی و. د هوسي د کور ټول غړي مخامخ ورته ودرېدل او شیبه وروسته
د دې څیرې په نقره پوښلې د میسو پر یوه تخته راښکاره شوې. دا نوی ماشین د هوسي او آریلیانو په زړه کې ولوله پیدا کړه چې دوی هم یو لوی ماشین جوړ کړي. آریلیانو اوس ځوان و، خو هماغسې د خلکو لرې د خپل پلار په لابراتوار کې به په کار بوخت و. دوی د نقرې نه شیان جوړول او ډېرې خبرې به یې نه کولې. په دې لابراتوار کې اوس ملکي داس هم ورسره کېناستو او د یوې صحیفې په لوستلو به یې ورځ واړوله چې ناشنا ژبه ورباندې لیکلې وه. مکونډو ښار ته به کله ناکله یو سپینګیري هم پیښه کوله چې سندرې به یې ویلې. د خلکو په ان د عمر 200 کاله و او هر وخت به له یو ښار نه بل ته ته. د په سندره کې به تر ډیره د ځایونو په اړه د خلکو معلومات و. د دلدل نه ور اخوا د مانوري ښار د خلکو او دغسې د نورو کسانو په اړه شعرونه به یې زمزمه کول. که چا غوښتل چې نورو ښارونو کې خپلوانو ته یې خپل حال لیږلی وي نو ده ته به یې پیسې ورکړي نو شعر به یې ورته جوړ کړ. د بېخوبۍ د وبا پر وخت دا سړی مکونډو ته نه راته او بیا ډیره موده وروسته یې پیښه وکړه نو اورسولا د سندرو ته غوږ ونیو چې د خپل زوی ارګیډیو د حال نه ځان خبر کړي، خو د هغه پر ځای د خپلې مور له مړینې خبره شوه. هغې اوس د خوږو د جوړولو سره سره د پخلنځي په داش یا تنور کې د ډوډیو او د کلچو پخولو په کار هم لاس پورې کړی و. دا هر څه به خلکو سهار وختي ترې وپلورل او په بله ورځ به یې نورې کلچې او کیکونه جوړ کړل. د کلچو غوښتنې د ډېرېدو سره هغې په ټوله شپه داش تود ساتلی و. اورسلا ځان دومره بوخت کړی و چې د وخت په تېرېدو هیڅ پوهه نه شوه. یو ورځ یې انګړ کې ګوجري ښځې ته د خمبري جوړولو کار سپارلی و او له کړکۍ یې ولیدل چې 2 پیغلې هلته ناستې وي او په ټوکر یې ګلونه ګنډل. دا امرنتا او ریبیکا وي چې په تېرو څو کلونو کې ماشومتوب شاته پرېښی و. اورسلا د خپلو کلچو او کیکونو په کاروبار کې دومره بوخته شوه چې د وخت په تېرېدو هیڅ پوهه نه شوه او یوه ورځ احساس وکړ چې ماشومان اوس لوی و او که ودونه یې وکړل نو هغه کور به ورته وړوکی شي او دوی به ترې کډه وکړي. همدا و چې د بووندا کور د پراخولو په کار یې لاس پورې کړ. له دوی سره ځمکه ډېره وه نو څو نوې کوټې او دیوالونه یې پکې ورزیات کړل. په هغو ورځو کې مکونډو ته ډیر نور خلک راغلل. د مرکزي حکومت استازي یو قاضي چې مسکوټي نومیده د خپلې کورنۍ سره راغلی و. د اورسلا ته یو لیک ور واستو چې خپل کور ته باید نیلي رنګ ورکړي. د دې خبرې په اورېدو هوسي دومره په قهر شو چې د قاضي مسکوټي کور ته ولاړ او د ته یې وویل چې مکونډو یو خپلواکه ښار دی او هیڅوک خلک د خپلې خوښې پرته په کارونو نشي مجبورولی. د دې خبرې سره یې هغه قاضي په زوره له دې کاره وشړل. څو ورځې تېرې شوې نو قاضي مسکوټې د خپلې کډې سره بیرته راغی او دا وار وسلوال کسان هم د ساتنې لپاره ورسره مله وه. هوسي ورسره خبرې وکړې او ویل چې که د مکونډو کې اوسېدل غواړي نو باید د ښار د قانون درناوی وکړي. په دې توګه هغه له قاضي اختیارات واخیستل. د مسکوټي یوه میرمنه او 2 لوڼې وې او د هوسي د زوی اریلیانو د هغه تر ټولو کشره لور رمیدوس خوښه شوه چې هغه وخت د 9 کالو وه. د خپله خبره چاته نه کوله خو په دې وخت کې د ترینا سره له نږدې مینه کوله او یوه شپه د خپل زړه خبره یې هغې ته وکړه. کورنۍ یې خبره شوه نو ټولو وویل چې نورې جنکۍ ښکلي او ځوانې وې او د کولی شول چې په هغوی کې د یوې سره یې واده کړی وی، خو آریلیانو وویل چې دی به د همهغې ماشومې سره واده کوي. اخر مسکوټې په دې راضي کړ چې رمیدوس ورته په نوم کړه چې کله پیغله شي نو ورته به یې واده کړي. اورسولا د نوي کور لپاره نور سامانونه راوړل او یوه پیانو یې هم راوغوښتله چې د دې برخې په بېلابېلو صندوقونو کې بندې وي. د هغو برخو د یو ځای کولو لپاره یو ایټالوي ځوان پیټر کریسپي راوبلل شو. دواړه امرنتا او ریبیکا په هغه ځوان مینې شوې. ریبیکا خو دومره اغېزمنه شوه چې یو وارې بیا د خپلې ګټې ګوتې د ژوولو او د خاورې او خټې د خوړلو عادت ته یې مخه کړه. اخر پیټر مجبور شو چې د ریبیکا د مینې ځواب په مینه ورکړي او امرنتا ناهیله شوه. د دوی دواړو د واده فیصله وشوه خو امرنتا خبرداری ورکړی و چې دا به هغوی واده ته نه پرېږدي او که داسې وشول نو همهغه وخت به مړه شي.